په افغانستان کې د انټرنیټ بیه ټیټیږي. سلام او مینه خوږو ناظرین دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. تاسو همدا مهال ګورئ افغان ټیپس چینل. کوم افغان ټیپس چینل نه وي د سره سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او سره څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي. په افغانستان کې د انټرنیټ بیه ټیټیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د کورونو او دفترونو د انټرنیټ کارکوونکو ته تر 30% پورې د انټرنیټ بیه ټیټوي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمي د چهارشنبې په ورځ د ازمري پر 2 کابل کې یو خبري کانفرانس ته وویل چې حکومت د ګرځنده ټلیفونونو له لارې د انټرنیټ کارکوونکو ته هم د انټرنیټ د بیه په ټیټېدو کار کوي. ښاغلي هاشمي وویل کوم انټرنیټ چې تاسو په خپلو کورونو او دفترونو کې د $90 په مصرف کاروو، د دې وروسته به ترې په $80 ګټه واخلئ، او همدارنګه 3 GB او 4 GB د بیه د تنظیم لپاره چې تاسو یې په خپلو ټلیفونونو کې کاروئ کار روان دی. د انټرنیټ د نوو بیو له مخې به ثانیه کې هر یوه MB انټرنیټ استعمال په $80 پلورل شي. د مخه دا اندازه انټرنیټ په $90 پلورل کېده. په افغانستان کې د نورو هیوادونو پرتله د انټرنیټ بیه لوړې دي. افغان حکومت د انټرنیټ د بیه د لوړوالي علت په دغه هیواد کې د فایبر د زیربناوو د نشتوالي ترڅنګ د برېښنا نشتون او یو شمېر نور عوامل ګڼي. اوس مهال د افغانستان د نوري فایبر 4000 کیلومتره مزی لري چې دغه هیواد د 14 ولایتونو له ډلې یوازې 25 ولایتونو ته غځېدلی دی. د افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت رئیس اجمل عیان وایي چې دې ستونزې ترڅنګ د امنیت نشتونوالی هم د انټرنیټ د بیه په لوړېدا کې اغیزه لري. دوستانو، دغه وه نننۍ ویډیو، یو ښه زیری و. که مو ویډیو خوښه شوي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. مننه.